کاما د ننګرهار یو له حاصلخیزو ولسوالیو شمیرل کیږي چې د دغې ولسوالۍ تازه سبزي د هیواد ګوټ ګوټ ته وړل کیږي. د کامې ولسوالۍ د سبزی منډوي مؤسس وایي د کامې ولسوالۍ سبزي منډوي ته د ننګرهار له څو ولسوالیو تازه سبزي لکه بانجان رومي، فاصله، کچالو، الوګان، تورۍ او نور راوړل کیږي او بیا له همدې منډوي ټولو ولایتونو ته صادریږي. نو دلته مختلف سبزیجات راځي چې هغې کې بانجان دي، بینګلۍ ده، فاصله ده څو رقمه او ټینډې دي. نو مختلف سبزیجات بینګلۍ دي، نو دا دلته راځي او د مختلفو ولایتونو ته تقریبا 40 ولایتونو ته موږ دې ځای نه صادرات لرو چې هغه نورستان دی، هرات چې لرې ولایت دی هغې ته ځي، غور چې لرې ولایت دی هغې ته ځي، بلخ ته ځي، پکتیا ته ځي، خوست ته ځي، نو مختلفو کابل ته ځي. نو د کابل نه بیا نور ولایتونو ته صادرات موږ دا تجاران نور ولایتونو صادرات لري. نو دغه الحمدلله د الله نه ډېر راضي او شکردار ی. د نوموړي په وینا په دغه منډوي کې ورسره سلګونه کسان پر کاروبار بوخت دي او خپلو کورنیو ته حلاله نفقه پیدا کوي. منډوي کې د تازه سبزیو پلورونکي وایي پاکستان سره د لارو په بندېدو یې د سبزۍ کاروبار ښه شوی او مزدوري هم ورته پکې پاتې کیږي. موږ خپله د ګوشتي نه سبزي راوړو، څه م کرلې ده او څه د ګاونډیانو راوړو او رومین دي زموږ ځای کې فلحال، بینګلۍ ده، فاصله ده، معروف دا دی نور خلاص شو، پیاز دي او اوس د خیر سره منډۍ نه خوب پل خوشحاله ی. منډوي کې د تازه سبزیو پیرودونکي وایي د کامې په منډوي کې سبزي اخلي او بېلابېلو ولایتونو ته یې وړي چې یو څو روپۍ مزدوري هم ورته کوي. زه دغه سبزي دې ځای نه چې وړم د کامې منډۍ نه تخار ته کار کوم، بدخشان ته لیږم، کشم، بارک، فیض آباد او تخار ته. دلته خو سبزي مختلف ولایتونو نه خلک راځي، 40 ولایتونو نه خلک راځي دا کامې منډۍ ته دې ځای نه سبزي بارېږي، خلک یې وړي هر ولایت ته یې وړي خو خرڅولو لپاره. نو ښه ده غریبي پکې انشاءالله شته ده، د ټول خلکو شته ده پکې، خصوصا د کامې د خلکو د دې خانانو سهولیات ټول خلکو ته برابره دلته چې راځي وړي په ښه ریټ یې وړي او انشاءالله مزدوري پکې شته ده، سیزن دی. د کامې ولسوالۍ د تازه سبزیجاتو منډوي 12 کاله وړاندې جوړه شوې او اوس د هیواد په کچه د تازه سبزیجاتو له مشهورو منډیو شمارل کیږي.